مشهوره سندرغاړې ګل خوبان واپس سندرو یعنی شوبیز ته راغله. دوستانو د هغوی تازه مرکه له تاسو سره دلته شریکوم چې هغوی د خپل ژوند باره کې خبرې کړي دي چې څنګه یې دغه فیلډ پرېښی او واپس دغه فیلډ ته څنګه راغلی. ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. ګل خوبان چې دا د مشهورو سندرغاړو کشماله ګل او د ګل رخسار خور ده چې ډیر زیات ښې سندرې ویلې وي. دوستانو هغه یو دم د سکرین نه غیبه شوې وه، خو د هغې تېره ورځ یوه ګانه ریلیز شوله چې په یوټیوب باندې دوم مچاو کړی دی. دوستانو دغه سندره د حشمت هنګوال د فیج یعنی د هغه د یوټیوب چینل نه نشر شوې ده. دغه باره کې هغې خپل خیالات اظهار داسې وکړو چې هغه یو ډیره موده پس خپل پروفیشن ته واپس راغله. ملګرو تاسو ته دې معلومه وي چې ګل خوبان څو کاله وړاندې واده کړی او د هغې نه پس د هغې بچي شو چې هغې بیا نشو کولی چې هغه خپل دغه فن مخکې بوځي او هغې ته دوام ورکړي. په دغه وجه باندې هغې د دغه فیلډ نه شا کړې وه او خپلو بچو ته یې مخه کړې وه چې هغې خپل بچو ته ښه تربیت ورکړي او یو ښه مور وګڼل شي. هغې ډیره دمه وکړه یعنی شپږ اووه کاله هغې د دغه فیلډ نه شا کړې وه، خو د هغې تېره ورځ یوه ګانه په سوشل میډیا باندې او په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوې ده چې ډېر زیاته کامیابه شوې ده. دوستانو هغې په خپل یو تازه مرکه کې وویل چې زما بچي له خیره اوس غټ دي او زه غواړم چې خپل فن ته دوام ورکړم او خپلو مینوالو ته ښې سندرې ووایم. هغې د خپلې خور کشماله ګل په یو ویلاګ کې هم دغه ذکر کړی و چې ما واده وکړو نو د هغې نه پس بیا زه د دغه فیلډ نه شاته شوی وم، اوس مې چې بچي غټ شو او د خپل کور اوزګاره شوم نو غواړم چې دغه سندرې ووایم او خپلو مینوالو ته دغه تحفې وار په وار ورکړم، ځکه چې هغې ویل چې ما ته به مینوالو او غټو شاعرانو افرونه راکول چې زموږ سندرې ریکارډ کړه، خو ما سره وخت نه و ځکه چې زه په خپل کور کې مصروف یم. دوستانو دغه د ګل خوبان ټول معلومات چې هغه واپس شوبیز ته راغلله او دغه خپلې ګانې ویلې واپس شروع کړل. نو ستا د معلوماتو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.